अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए वीडियो द एक्सेल ऑटोफिट कॉलम बारे کې دا मतलब کو په ایکسل کې مونږه څه ډیټا لیکو او غواړو چې مونږه په یو کالم کې څومره لیکل کوو نو کالم دی او مغمره برابرېږي خود به خود په خپل دی کالم او مغمره پیټ کیږي. مطلب کو دلته د یو کالم کې ځلی کوم مثال په تور ا نو دا کالم دی ا برابر پیټ شي او دا کومه کالم دی چې مطلب چې زه کم ونیسي نو دا به مونږه څنګه کوو. د دې لپاره یو سیمپلی میتھډ دی او سیمپلی طریقه دا هغه طریقه تاسو د دې ویډیو کې خیم نو دوستانو کو ویډیو خوښ شي نو چینل سره زما ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو سره لایک او شیر کړئ. دوستانو راځو د آټوفیټ کالم طریقې ته چې دا مونږ څنګه کوو. نو مونږ به سیمپلی به راشو د شیټ ته شیټ دلته تاسو ګورئ د لاندې شیټ لیکلي شیټ 1 شیټ 2 شیټ 3 کنه کدا هر څومره شیټونه وي نو تاسو به دا کغواړئ چې په هر شیټ باندې دا اپلای کړئ نو هر شیټ لپاره به بیله دا طریقه کوي. داسې نه کېږي چې په یو شیټ تاسو اپلای کړئ او دا په هر یو شیټ کې اتوماتیک اپلای شي نه. که دوه شیټ وي په دوه به دا طریقه اپلای کوئ او که لس وي په لسو به کوئ. نو زه راځم سیمپلی طریقې ته چې دا مونږ څنګه آټوفیټ کالم طریقه مونږ څنګه اپلای کوو. نو سیمپلی په دې شیټ باندې ما دا پوینټر ودرولو او رائټ می کلیک کو چې رائټ می کلیک کړل د راځي ویو کوډ په دې ویو کوډ می کلیک کو دلته دا شنه کې پیج ما ته را کړل شو دا پیج دلته راځم دی ابجیکټ او ورک شیټ باندې کلیک کوم. ورک شیټ باندې چې ما کله کلیک دا شنه کې دوا لاین ما را کړل د په اصولي کما دلته دا کرسر تاسو تخکاری د ځلی کما سیل ډاټ انټایر کالم انټایر کالم نه بعد بیا ډاټ او بیا با آټوفیټ چې کله ولیکو نو دا به سیمپلی مینیمایز کې. دوستانو دلته زه راځم دلته چې زه سم لیکم څومره نوم لیکم یا څه لیکم که نه نو کالم به هماغومره فټ کېږي. تاسو اوس ګورئ سیمپلی زه دلته څه لیکم ګوره ما صرف یو سیل نه بل سیل ته وختم نو هغه ایم چې پهله نه لیکلې وه هغه کالم خپله فټ شو. دلته زه اوس لیکم نوم منصف جان ګوره زما د نوم مطابق چې کوم دی دا کالم فټ شو. دا کالم ورکوټي و او نوم له غټ و نو کالم ورته غټ شو. دلته داسې مثال په طور زه د دې نه هم غټ نوم لیکم. دوستانو تاسو وګورئ کالم هماغومره غټېږي چې څومره نوم وي یا څومره لیکل تاسو کوئ څومره ډیجیټ لیکئ که نه نو کالم به هماغومره فټ کېږي چې څومره لیکل وي. دوستانو دا د نن ورځې ویډیو که ویډیو هم خوښه شوي وي نو ویډیو سره ضرور لایک او شیر کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.